دانګام شنه او پر طبیعي ځنګلونو پوښلي د کونړ ختیځ کې له مرکزه صداباد څخه 50 کیلومتره لرې پرته ولسوالي. ډیورنډ فرضي کرښې ته جوخته دا ولسوالي د خیبر پښتونخوا سره 15 کیلومتره ګډه پوله لري. د دې ولسوالۍ په 93 لویو او وړو کلو کې خواوشا 15,000 خلک ژوند کوي. لویې درې، بینشاهي، سیند او لویه ګوریګا دي. دې سیمو کې 15 لوی قومونه ماموند، مشواڼي، وردګ او سادات اوسیږي چې د ډیرو هغو مالی سرچینې په کرنه او مالدارۍ تمویلیږي. د دې ولسوالۍ کرنیزو پیداوارو کې د غلې دانې ډیره برخه غنم، جوار، وریجې او لوبیا برابروي. تازه میوې یا املوک یا پرسیمن، مڼې، انګور او وچې هغې چارمغز دي چې د کونړ په ګډون د هیواد نورو ولایتونو ته هم لیږدول کیږي. د کونړ د نورو سیمو په پرتله دانګام ډیر ځنګلونه او شنې سیمې لري چې دغه ځنګلونه تر ډیره بریده په ولسي تړو او ناغو ساتل شوي دي. دانګام کې لا هم پخواني دودونه پالل کیږي. غم او ښادۍ کې له یو بل سره شریک دي او ډیر عامه کارونه د ولسي حشر په بڼه سرته رسوي. د ولسوالۍ د خپلې طبیعي ښکلا له امله د هیواد په کچه شهرت موندلی. د کال په اوږدو کې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه سلګونه سیلانیان د دانګام زرغونو سیمو لیدو ته ورځي.